د 19 کلنو اسیا جام کې افغانستان له پاکستان او هندوستان سره قرار لري. سلامونه خوږو او نازنینو دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټپس چینل. کوم افغان ټپس چینل نوي د سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. د 19 کلنو اسیا جام کې افغانستان له پاکستان او هندوستان سره قرار لري. د سریلانکا په کوربتوب د 2019 کال اسیا جام سیالیو په جدول کې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري چې ورسره هندوستان، پاکستان او کویت لوبډلې هم شامل دي. د سریلانکا په کوربتوب د 19 کلنو اسیا جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې افغانستان، هندوستان، پاکستان او کویت لوبډلې قرار لري. په بي ګروپ کې سریلانکا، بنگلاديش، امارات او نیپال لوبډلې قرار لري. دغه 500 ورځې سیالۍ به د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د سپټمبر تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. افغانستان به په خپل ګروپ کې لومړی سیالۍ د سپټمبر په 15 نیټه د سیال هیواد د پاکستان خلاف ترسره کړي. د ګروپ دوهمه سیالۍ به د سپټمبر په 9 نیټه د کویت خلاف او وروستۍ لوبه به د سپټمبر په 9 نیټه د هندوستاني لوبډلې په وړاندې ترسره کړي. د 19 کلنو اسیا جام سیالیو لومړی پړاو په 1979 میلادي کال کې د بنگلاديش په کوربتوب ترسره شوی و چې د هند په اتلولۍ سره پای ته ورسید. دوهم پړاو یې 14 کاله وروسته په 2003 کال کې پاکستان کې ترسره شو چې هند پکې اتلولي خپله کړه. د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ د اسیا جام سیالیو زیاتې اتلولۍ هندۍ لوبډلې ګټلې دي چې 15 ځله د یادو سیالیو اتلولي خپله کړې ده. یاد دې وي چې افغانستان هم په 2019 کال کې د یادو سیالیو په فاینل لوبه کې سیالي پاکستاني لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر سختې ماتې ورکولو سره د یادو سیالیو اتلولي خپله کړې وه. کوم ویډیو د سره خوښه شوې وي د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.